شوې ده دا ما کړې نه ده منع شوې ده. ډېره ښایسته جمله یې لیکلې ده. کومه شاعري چې په تا باندې په خپله راشي او په خپله په تا باندې ځان ووایي یا ولیکي هغه فطري شاعري وي، د هر قسمه تصنع نه پاکه وي، په زور نه یې شوي، هېڅ مشیني انداز پکې نه وي. نو بالکل دا شاعري فطري شاعري ده او ځکه زموږ د عصر ډېر لوی شخصیت طاهر بخاري صاحب ورته هم په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده چې دا فطري شاعري ده. دا فطري شاعرۍ کېدلو دغه الهام ما چې څومره محسوس کړی دی نو دلاور صاحب دا د خاطر افریدي نه اخیستی دی. د دلاور صاحب په شاعرۍ باندې که ډېر واضح څرګند او جوت اثر دی هغه د خیبر د دوو ډېرو لویو شخصیاتو دی، یو د حمزه بابا او یو د خاطر افریدي. د حمزه بابا د اثر نه خو پوره اثر نه دی بچ، په ټول اثر یې اثر دی. او خاطر د ډېر لوی پایې شاعر کېدلو باوجود په ولس کې په عوامو کې خو ډېر مشهور دی، شهرت لري، خو په علمي طبقه کې د خاطر چې کوم مقام پکار دی هغه مقام نه دی ورکړی شوی. دا ښه ده چې عاطف په پی ایچ ډي وکړ نو په علمي سطحه به اوس انشاءالله خاطر هم مخې ته راځي او منلی کېږي به. خو زه دا غواړم چې د دلاور په شاعرۍ د دوو شاعرانو ډېر لوی اثر دی، یو د حمزه بابا یو د خاطر. د خاطر اثر د دوی په ژبه، د دوی په روانۍ، د دوی په اسلوب، د دوی په فطري انداز دی. او د حمزه بابا اثر چې د دوی په شاعرۍ دی هغه د موضوعاتو دی. هغې ته ډاکټر یار محمد مغموم صاحب اشاره هم کړې ده په خپلو خبرو کې چې کوم د حمزه بابا او د خیبر د مکتب فکر جوت موضوعات دي هغه په دلاور په شاعرۍ کې موجود دي. یعنې په هغې کې قومیت او پښتونولي ده، په هغې کې تصوف او د وحدت الوجود اثر دی، په هغې کې اخلاق او انسان دوستی ده یا انسانیت دی، په هغې کې مینه، رومان او فطرت نګاري ده. دغه غټ موضوعات چې دی دا د حمزه بابا ځانګړي موضوعات دي چې په ټول اثر یې هم اثر دی، په خیبر یې هم اثر دی او په دلاور یې هم اثر دی. زموږ شاه عزیز ارمان ډېره ښه اشاره وکړه چې دلاور اسم بامسمى دی. نو دې کې خو شک نشته چې دلاور دی په اظهار کې، په وینا کې، په بیان کې. خو د هغوی کتاب هم اسم بامسمى دی، د کتاب نوم یې هم اسم بامسمى دی. دا ښوونې چې دی زموږ طرف ته ډېر خلک نه پېژني، خو په دې کتاب کې یو خو د کتاب په دې ټایټل چې دا تصویر څوک وګوري دغه خواږه دا پتاسې، لاچي دانې، چکې، مونګپلي وغیره وغیره دا خواږه چې دي د دې ټایټل نه هم پته لګي. خو دا خلک کلیم شینواري په دې کتاب په خپلو خبرو کې ډېر ښه وضاحت کړی دی. د دریاب لغت په حواله یې ویلي دي چې ښوونې هغه خواږه دي چې یوې ناوې پسې د واده کېدلو نه په بله ورځ پس لیږلی شي. خو بیا د خپلې سیمې وضاحت کړی دی چې زمونږ په سیمه کې د ښوونې څه مطلب دی او دا څه دپاره پکارېږي او دا څه شی دی. نو په هغې کې بیا دا ویلي دي چې د واده ښادۍ، خوشحالۍ، د ځینې موقعو باندې دا خواږه ویشل چې دي دغه ښوونې دی چې موږ ورته خانې وایو. نو د دلاور کتاب او شاعري هم همدغسې اسم بامسمى ځکه دی چې د فکر خواږه ویشي، د مینې، د رومان، د اخلاقو، د انسان دوستۍ خواږه ویشي، د خپلو لفظونو په ذریعه، د خپلو مصرو او شعرونو په ذریعه او په ډېر فطري انداز کې ویشي. نو بالکل د دوی فکر هم هغه خواږه دي، د دوی شاعري هم هغه خواږه دي چې دوی را یوځای کړي دي او په کتاب کې چاپ کړي دي. سره د دې چې دا د دوی د شاعرۍ یو انتخاب دی، دوی سره شاعري نور هم شته، خو دا ښه کار کړی دی چې انتخاب یې چاپ کړی دی. انتخاب کې هغه معیار چې دی هغه په ځای وي، برقرار وي. دا ښه ده چې د دې کتاب مخکتنه وشوه. تاترا ادبي جرګه او خپلواکه ادبي جرګې د 22م کې چاپ شوي کتاب مخکتنه نن وکړه، خو دا کتاب په صحیح معنا مخې ته نه دی راغلی. دا کتاب چې څومره ښکلې شاعري لري، دا کوم چې شاه عزیز ارمان هغه منتخب شعرونه وویل، تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره فني او هنري باریکۍ دي، څومره د تغزل نښې دي. هغه چې وایي چې ما سره هم د ستنې او تار هغه لوبه وشوه چې دننه لاړم او بیا راووتم،
او هغه چې په ځینې نورو شعرونو کې کوم هنري رسایي کوي دا هماغه د خاطر او د حمزه بابا اثر دی. حمزه بابا خو د غزل د فن او د هنر بادشاه دی، خو خاطر هم د وزیر اعظم نه کم نه دی. یعنې موږ خو د خاطر شاعري عام کړو، خو د هغه ژبه او الفاظ ساده دي، د هغه ټیکنیک ډېر د غور وړ دی، د هغه تغزل ډېر د غور وړ دی. د خاطر د ټکو استعمال د هغه تغزل ته ډېر لوی تقویت ورکړی دی. نو د دلاور په شاعرۍ کې د تغزل کمې نښې دي، نو دا هم د هغه لویو دوو شخصیاتو د اثر نتیجه ده. او زه خوشحاله یم ما به دا خبره اوږده شي، موږ سره وخت هم کم دی چې د دوی د دې غزل په دې هنر په تغزل یو تبصره پکار ده، د هغې څه مثالونه ورکول پکار دي چې د دلاور غزل د تغزل ترجمان څنګه دی، ممتاز څنګه دی، د هغه اظهار څنګه دی، د هغه شاعري فطري په کومه معنا ده، او د دې شاعرۍ چې په میډیا کې نه دی راغلی یا ادبي حلقو ته نه دی رسېدلی، نو زمونږ په دې ادبي حلقو یې هغه اثر هم نه دی شوی څنګه چې پکار دی. د سره هم هغه لوبه شوې ده کومه چې خاطر سره شوې ده. خاطر د ډېر لوی شاعر کېدلو باوجود علمي طبقه کې نه دی مقبول. نو دلاور خو په علمي طبقه کې څه چې په دې عام زمونږ د زمانې په ادبي طبقه کې هم په دې حلقه کې هم ناپېژندلی دی. نو د دوی پیژندل پکار دي، د دې جرګو کار دی، د عابد ثمر او د تاثیر صاحب او د دې مشرانو کار دی چې دا شاعري ولس ته ورسوي. ډېره خوږه شاعري ده، ډېره اثرناکه شاعري ده. یو ځل چې څوک وګوري دا غزل یا د شعرونه، اگر چې دوی روپایي هم لیکلي ده، کتاب هم لیکلي ده، نور څیزونه هم لیکلي دي، خو چې هغه کوم نزاکت دی، کوم چې زړه راښکون دی د ده په ژبه کې، د ده په لفظونو کې، هغه په غزل کې دی. پکار ده چې دا غزل نور هم عام شي، ورسي. او زه په دې کتاب هم او دې دواړو ادبي جرګو ته په دې مخکتنه هم مبارکي وایم. منورین او په تالار کې ناست د قلم اهل قلم او اهل قلم ټولو ته السلام علیکم. د خپلواک پښتو ادبي جرګې ممنون یم، شکرګزار یم چې دغه اعزاز یې راوبخلو چې دومره درنو مشرانو سره کښېنم، د کتاب کتل او په هغې باندې تبصره کول. حقیقت دا دی چې دا ډېر وخت غواړي، ځکه چې دا د شاعر احساسات وي، د هغه د زړه وینې وي، د هغه مشاهدات وي، د دې په شا باندې د هغه ډېره اوږده تجربه وي، اوږد ریاضت وي. نو د هغې تجزیه کول په مختصر نشست کې یا په لږ وخت کې زما په خیال د امکان نه لري چې هغې ته پوره وخت مونږ ورکړو او هغه مونږ د هغه د فکر و فن ځینې داسې ګوشې په هغې کې راوسپړو چې هغه ته هم اطمینان وبخي، اورېدونکو ته هم اطمینان وبخي. نو دا ده چې کتاب په دغه حواله ما نه دی کتلی، زه اعتراف کوم. البته دلته چې په لږ وخت کې ما کتاب وکتو، نو د هغې په حواله صرف دوه خبرې زه تاسو سره شریکوم. یو دا چې دلاور چې دی نو دا اسم با مسما دی. زموږ د دې دور په شاعرۍ کې زیاتره چې کومه نوې شاعري ده او زلمي یا مشران، ډېر مشران خو نه، خو نیمځایي کومه شاعري کوي، نو په هغې کې امید افزا خبرې ډېرې کمې دي، په هغې کې مایوسي ده، په هغې کې پیسیمیزم دی ډېر زیات. خو د دلاور په شاعرۍ کې د هغه د نامې په شان دلاورتوب مو ولیدو. په هغې کې همت دی، حوصله ده پکې، توانایي ده پکې، داد دی پکې. د پرېوتو نه پس د پاسېدو خبره کوي. هغه پرېوتو نه پس سوملي نه پرېوتو ته ځان پرېږدي، نه ځان پرېږدي او بل ته هم چې کله مخاطبه کوي نو هغه دغه خبره کوي چې ژوند چې دی نو دا د پاسېدو نوم دی. دویم خبره زه فني حوالې سره کوم چې د حسن نازک نه نازک انداز او د عشق ژور نه ژور کیفیت په فني رعایت، باریکۍ او په خوش اسلوبۍ د غزل په شعر کې راوستل تغزل دی. دغه تغزل ته رسېدو دپاره 25-30 کاله فني ریاضت او د لویو شاعرانو لوسته او ژور مشاهدتي قوت پکار دی. نو هله چې دی په غزل کې تغزل راځي، هسې د نامې په حواله خو په مارکیټ کې په لکونو غزلونه هغه دغه دي، دستیاب دي، خو حقیقت کې که تغزل سړی ګوري
نو په کلاسیک ټولو شاعرانو کې ماشاءالله زبردست تغزل دی. هغې نه پس امیر حمزه خان شینواري صاحب چې دی نو د تغزل په حواله باندې ډېر ستر نوم دی او د هغه نه را په دې خوا چې دی د هغه عمره تغزل د بل چا په غزل کې خو نشته دی. خو بیا هم ډېر شاعران داسې دي په ټوله پښتنه منطقه کې چې هغې تغزل سره انصاف کړی دی، صرف هغه د شعر زباني جمع خرچ خبره نه ده کړې. زه تاسو ته په آخر کې د دلاور صاحب یو څو شعرونه منتخب ویم، د هغې تغزل تاسو محسوس کوئ، په هغې کې به فکري ژورتیا هم وي انشاءالله او په هغې کې به د تغزل هغه باریکات هم ځای شوي وي. زه او غم لکه غبرګوني، زه او غم لکه غبرګوني، رور او رور سره یو شی دی، تجربې نه درته وایم مرګ او پور سره یو شی دی. د بل کلام شعرونه دي، د ستنې او د تار غوندې کیسه را سره وشوه، محفل ته د اشنا ننوتمه ووتمه، پښتو مې دایره ورتاوه کړې د الفت نه، خو زه ترې تاوېدم را تاوېدمه ووتمه. مننه. او دا د بل کلام شعرونه دي، ښه سړیتوب ته مې چې غاړه کېښوه، ښه سړیتوب ته چې مې غاړه کېښوه، بلا خطرو په غېږ کې واخیستمه، او تا چې خویونه د مغولو خپل کړل ځکه پښتو په غېږ کې واخیستم. او څو کردار چې مې ژوندی نه وي نو مړ یم، څو کردار چې مې ژوندی نه وي نو مړ یم، په ژوندو کې دې حساب یم که نه، آینې غوندې ساده یم سر تر پایه، که مې ولولي کتاب یم که نه. دا بل شعر دی، ازغو کې ژوند کړي څه په لویه سینه، ګلونه هم د پښتنو غوندې دي، چې بل شي څه خو به ضرور سوځوي، ورونه هم د پښتنو غوندې دي، د شام عراق او فلسطین په ځمکه جنګونه هم د پښتنو. پرون نه تېر شه چې راتېر یې ترېنه، پرون نه تېر شه چې راتېر یې ترېنه، د نن سبا ټولې کیسې نوي دي، د یار خبرې رانه نه هېرېږي، هر څوک ډېرې شي زړې نه وي. هم په دغه شعرونو اکتفا په کتاب مبارکي او خپلواک پښتو جرګې ته په دې دومره کامیاب او لوی محفل باندې ډېر داد او تحسین. ډېره مننه. زما نوم چې چا واخیسته نو چې مشر مېلمه، نو اصل زه ګوره په عمر دلته چې کوم لاس کې ستا د ټولو کې مشر یم، ځکه چې دا هسې ښکاري خو د سپینو ګینو والا که نه، خو د دې ټولو نه زه مشر یم. ما ته چې پخوا کې ناست ما ته حنیف خلیل وي چې دا به تا نه مشر وي، ما هغه نه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې زه 71 کالو یم، 71 یاد کړه نه، او زه د 72 کالو نو زه د ده نه 12 کاله زه د نه هم مشر یم. نو دا څومره چې دي د مشر دا اصل کې دا ټکي چې کوم دی خولۍ او دلاور صاحب چې کوم دی نو ډېر ټیک لیکلی دی، په خې باندې جزم کړی دی او په واو باندې زبر خولۍ. نو خولۍ خوشحال بابا استعمال کړی، لوی واده لوی خولۍ دی، لوی واده لوی خولۍ دی. نو زه اوس په دې کې غلطۍ کوم چې دا ټکی خوشحال بابا مؤنث استعمال کړی او که مذکر، دې کې زما لږ شک شته دی، خو زه مې اوس خو ده خولۍ لیکلی دی که نه، ده مذکر لیکلی. زه د خوشحال بابا د شعر مصره چې کوم دی نو ما ته دومره خو یادېږي چې لوی واده خو ما ته یاد دی، خو لویه خولۍ ده او که لوی خولۍ دی، دې کې زه غلطېږم. نو دا خو که خیر ده خو بس مذکر لیکلی، زه خو خپله خبره ختمه کړې ده. او چې ما ته کله کنفرم شي نو زه به دلاور صاحب ته ووایم چې دا یا مذکر دی یا مؤنث دی، هر څه چې وي. او معنی یې همدغه ده کومه چې کلیم شینواري بیان کړې ده او کومه زموږ ملګرو بیان کړه چې د واده په موقع باندې چې کوم خواږه ویشلی کېږي هغه پولې مولې وي که نه، نو هغې ته خولۍ وایي. همدغه شیریني دي او همدغه شیریني تاسو یې مذکر وایي، صحیح دی، شیریني ده. نور خو ما چې څومره خبرې وې نو هغه تقریبا وشو، خو دا کتاب ما خیال دې ما ته نه و راکړی. ما وکتو خو ما ته ومې نه ولیدو.
ما چې کوم لیکل کړي دا ته وایم نو مختصر دي که اردو خو دا به ختم کړم د خوږو خیالاتو خولۍ ما ذکر لیکلی د خوږو خیالاتو خولۍ مرحوم حمزه شینواري د خیبر ادبي مکتب په هکله دا پیشګویي کړې وه چې حمزه سپرلی لا د خیبر نه نه ځي حمزه سپرلی لا د خیبر نه نه ځي ډېرې ګوټې په غوړېدو ښکاري حمزه سپرلی لا د خیبر نه نه ځي ډېرې ګوټې په غوړېدو ښکاري دغو غوړېدونکو غوټیو کې د نورو نه علاوه یو غوټی د ښاغلي دلاور شاه دلاور شینواري په شکل کې زموږ په مخ کې ده د ده په شاعرۍ کې د خیبر د خاورې سره تړلي ټول شاعرانه امتیازات یعنی د پښتونولۍ او پښتون قومیت سره مینه د مذهب سره مینه د مذهب سره د مینې د اثر تر مخه د انسانیت سره مینه د پښتني قدرونو سره مینه پښتني قدرونه د نورو قومونو د قدرونو په مقابله کې اعلی ګڼل د جمال او د جمال ستاینې لپاره روماني انداز خپلول د دې امتیازاتو نه علاوه د خیبر د خاورې سره تړلې د شاعرۍ یو بل انفرادیت د تصرف سره مینه ده او بیا په تیره د وجود سره عقیدت د خیبر د خاورې مخصوصه نښه ده یو بل انفرادیت د اهل بیت سره مینه ده دا ټول امتیازات چې ما ورته اشارې وکړې د ښاغلي دلاور شاه دلاور په شاعرۍ کې په یو یا په بل شکل کې په نظر راځي که څه هم په عمومي توګه د ده د وینا انداز ساده او واضح دی خو کله کله د خیال پیچیدګي د ده په شعرونو کې ابهام پیدا کوي ابهام هسې ډېر ښه شی دی لکه ابهام بده خبره نه ده چې په شعر کې ابهام پیدا شي خو په شرط دی چې معنی پکې وي هسې ابهام نه هغې ته بیا مهمل وایي هسې ابهام چې وي چې معنی پکې نه وي هغې ته مهمل وایي مهمل مطلب ده بې معنی نو د ده په شاعرۍ کې واضح خو کله کله د خیال پیچیدګي د ده په شعرونو کې ابهام پیدا کوي د ښاغلي دلاور د شاعرۍ کوم اړخ چې د ده په شاعرۍ کې خواږه پیدا کړي دي هغه د ده د شاعرۍ پیغام دی د ده هر یو شعر څه نه څه پیغام لري او ځکه د لوستونکو د دلچسپۍ باعث ګرځي د اهل بیت سره د عقیدت اندازه د پلټن پاک د عنوان لاندې د شعرونو نه لګي دوی وایي نور محبت نور علی نور محمد نور علی زما په زړه کې دي ازلی دا رباعي ده نور محمد نور علی زما په زړه کې دي ازلی علی علی حق علی علی دا مې ذکر دا تعالی د دنیا ټول مادي مال اسباب چې د مینې له سره د دنیا ټول مال اسباب یې د مینې له سره ځار کړي دي او ډېر په فخر دا اعلان کوي چې په دې دنیا کې یو د یار مینه زما د ژوند ټوله سرمایه ده ظاهره خو دا ساده غوندې خبره ښکاري خو دا ساده خبره په باطن کې ژور پیغام لري دی وایي نه مې بنګلې شته او نه باغونه نه مې بنګلې شته او نه باغونه بس یو اشنا مې ټول ملکیت دی د پښتون ډېرې خو بیا یې ستایلي دي او د دوی په ځینو هغه خامیو یې د افسوس څرګندونه کړې ده چې تر مخه یې دوی د زوال سره مخ شوي دي دی وایي څه بې اجله خدایه مري پښتانه څه بې اجله خدایه مري پښتانه خو نه پوهېږي دا ضدي پښتانه او خلک څه وایي پښتانه څه وایي خلک څه وایي پښتانه څه وایي چې تا منمه او تا نه منمه پردو کې دومره جرأت نه وینمه کور د پښتون به پښتانه ورانوي ازغو کې ژوند کړي څه په لویه سینه ګلونه هم د پښتنو غوندې دي په تصوف کې د وجود موضوع ډېره پیچیده ده د خیبر شاعران ورباندې د نورو شاعرانو په نسبت په اسانه پوه شوي دي او شاید دا د مرحوم حمزه شینواري د شاعرۍ د مطالعې نتیجه ده د ښاغلي دلاور په شاعرۍ کې هم داسې شاعري شته چې د دې موضوع په هکله د ده د علم ګواهي ورکوي ته چې مینه په کثرت کړې دلاوره دا تکل په د وحدت کړې دلاوره ستوري لمر سپوږمۍ کلا تیاره سمندرونه نوم جدا جدا لري
په اصل کې یو یار دی. عشق تر دې نقطې را رسولی یم خاورې او کسره ګورمه ښکاري یار. او اوس دې دلاوره دید موندلی دی ځکه په لیمه ګورمه ښکاري یار. هغوی دلاور د خپل شاعرۍ په رڼا کې د نورو له اړخه تشدد په جواب کې د عدم تشدد، امن او مینې د فلسفې قایل ښکاري. دوی د سختۍ په مقابله کې د نرمۍ رویه پالي او دا یې عقیده ده چې کوم کارونه چې په سختۍ نشي کېدی هغه د نرمۍ په ذریعه سرته رسي. دوی وایي چې مې نرمي په ځان کې راوستله اوسپنې اوس راته پستې ښکاري. او خلک دی وی وران د دلاور سره زه ورسره ورانه نه کړمه. محبت د هر مرض غوره نسخه څه ده چې د شاتو نه خوږه ده. د ښاغلي دلاور په نظر کې شاعر د معاشرې د قوم سترګې او نظر وي او د نورو خلکو په مقابله کې شاعر د معاشرې زیرک او خبردار کس وي. دوی که په خوله څه نه وایي هم زړونه د ایمونو خزانه وي او قوم ترېنه رهنمایي مومي. دوی وایي په خوله ګونګ سونګ په زړه خبر د شاعر د کام ولس سترګې نظر د شاعر. ډېره مهرباني. ظریفونما ملګري کیسه په دې زوړ ملګری نو خپله ورځ یې په ټېلیفون چې ورته وویل چې داسې د دلاور صاحب په کتاب باندې خبرې دي او پروګرام دی به باندې نو چې مو وویل چې یاره دا کتاب خو ټوله مېلو و دوه درې کاله مخکې به ماله مېلو شوی چې هر سره وړم او چې کوم به لټولو که نه خو کتاب مې وموندو نو ډېر خوشحال شوم چې کتاب به یې وموندو خو ما یو ډېر زوړ وخت راياد کړلو. دغه تلفظ محمود صاحب ډېر ناست دي هغوی په مخکې موږ د لغاتو یا علمي خبره نه کوو نو دغه چې کوم د اوس تلفظ دی دا هم صحیح نه دی چونکې څنګه کوي چې خو موږ په اردوونه کې خونی موږ ته خونی وایي د امیر صاحب ناست موږ له ډېر نږدې ده او دوی خونی وایي که په درې قسمه یې وایي موږ ته تلفظ وویلو نو د اختر نه چې کله دا باخله تللی که نه موږ زوی پر وړه وو غږ ورته وکړو مو چې پیر راغلی په ښځو وړي کې به غږ وکړو د هغه به یې سر کړي وه پکې به نور سامان وو دا ډېر زوړ وخت 50 شپېته کاله مخکې وخت یې رویات کړلو نو بیا کتاب پر مې په مخکې کتلی وو چې موږ مې کتلو نو په ده کې ځینې داسې شیونه دي چې هغه د حمزه صاحب سره یا لکه دغه خو د خطیر سره وویل خو ما د حمزه صاحب ته ډېر نږدې معلومېږي چې هغه اصطلاحات مو دغه یې کړي دي او چې د شوي وي خاصې دغه خبره او لکه خلکو یې سړیتوب خبره وکړه مولا دا پته ونه وه نن ورته په هغه کې چې وویل چې دا د حمزه صاحب تربرونو دروځي کلیم صاحب له پته وي او تربون اکثر کار څنګه وي که بدر پسې نه وي خو ښه نه وي خو په دو پسې دو په کورنۍ پسې حمزه صاحب او نورا صاحب هم ښه ویل صفتونه بې دو کول نو دلاور صاحب چې کوم دی د ښه شاعر نه علاوه ښه سړی دی اوس مو یو څو شعرونه راسره کړي دي هغوی تبادله پکې د یوه خبره زه مخکې نه کوم چې ما خپل شعرونه هم زه نه اوس جنګولي یا خپل په لیول باندې خو ما له خوند نه راکوي چې زه خپل شعر په دلیل کې ویایم نو هغه شعرونه زه ویایم راته چې کوم هغه چې ما خوښ شوي دي وکړله چې دا د موږ یې په پردوله کې چې ویلي نو په ښې باندې زیما پکار دو خونی موږ خونی ویلو او نور شعرونه چې کوم دي لکه پکې دي فلسفه تصوف درس و شعرونه پکې شته دی لکه اوس دا ویلي دا د فلسفې ولې ساینسي هغه سوال دی چې موږ ته هر شی داسې ښکاري سپین او تور سره یو شی دی دا پکې ساینسي دغه دی د په مقابله کې لکه مو خپل شعر هم سره لیکلی دی کوز ذاتي کې نومونه یې خوند نه راکولو چې په لږ څه کې تیر و بیر دی هر یو شی د بل په څېر دی بل یې شعر یې دی چې داسې واده رانه اشنا واخیسته چې ماته نه به یادوي وعدې او دلته د زوی کې تصوف په اوله چې کوم شعر دی چې ګورم او که نه ګورم
ښکاري یار ګورم او که نه ګورم ښکاري یار او نن خو چې هر څه ګورم ښکاري یار مو خپل شعر ورسره لګولی چې مینه پټ پنهان ښایي مینه پټ پنهان ښایي هر ځای کې جانان ښایي او شعرونه مې ډېر لیکلي خو هلته وخت کم دی ډېر یې زه نه دغه کوم دا شعرونه یې مو خوښ شول چې په منډه کې مې راووستل پړ مخې پروت جان دی او ژوندی یمه پړ مخې پروت جان دی او ژوندی یمه ګوره خو ماښام دی او ژوندی یمه او ته هر څه کولی شې توبه خدایه ښه مې کار تمام دی او ژوندی یمه بل چې آینې ته مخامخ شومه زه چې آینې تصوف دغه پکې زیات مولا معلوم شو چې آینې ته مخامخ شومه زه ورکې ښکاره شوم د جانان غوندې زه چې آینې ته مخامخ شومه زه ورکې ښکاره شوم د جانان غوندې زه اوس چې په خپله د جانان غوندې یم او ښه یم چې نه یم د ځان غوندې ده ډېره ډېره مننه بازه خوست أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم صدر محفل پریزیڈیم کے ناستو نورو قدرمنو او لاندې ټولو سامعینو السلام علیکم ستاسو په اجازت سره مختصر غوندې یو څو خبرې به وکړم دلته ډېر چې کوم نور پوهان راغلي ناست دي هغوی به هم خبرې کوي او غواړو چې موږ به هغوی نه خبرې واورو رښتیا خبره دا ده چې د دې کتاب په ترتیب تدوین تیاری کې چې څه موږ نه کېدی شو هغه موږ په هغه وخت سره کړي بله خبره دا چې د دې کتاب په حواله زما څه تاثر و څه فکر و هغه په همدې کتاب کې لیکل شوی موجود دی زه به اوس نوره څه اضافه وکړم په دې کې ځکه چې څه زما فکر او تاثر و هغه ما لیکلی دی او هغه مې لیکلی هم داسې و چې د محترم مشر ډاکټر یار محمد محبوب خټک صاحب او ډاکټر علي صاحب چې کوم لیکونه وو هغه هم زما په نظر کې وو ما کوشش دا کړی و چې داسې خبرې زه ونه کړم چې هغه ریپیټیشن و هغې نه جوړ شي چې کومې خبرې یا کومو خبرو ته هغوی اشارې کړې وې نشاندهي کړې وه ما کوشش کړی و چې هغه خبرې که ما هم محسوس کړې وې خو ما وې چې بیا هغه خبرې نه وې پکار او د هغې نه علاوه که څه ممکنه وه او څه مانه کېدی شو هغه بیا ما ولیکل نور به دا ووایم چې خوشحاله شوم اگر چې د دې کتاب وخت ډېر وشو دا په فروری 2022 په فروری میاشت کې چاپ شوی و اوس بله فروری را نږدې وه مطلب دا چې 3 کاله نږدې کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی وخت خو ډېر وشو او په کار خو دا وه چې مخکتنه لږه مخکې شوې وای خو بیا به هم دا ووایو چې دې رایت درست آید که وروستو هم وشوه چې دا په کومه طریقه دا پروګرام را جوړ شوی دی د خپلواکه ادبي ټولنې طرف نه او د نورو ټولو او کومو خلکو اوس پکې شرکت وکړو نو زه دې ستاینه کوم تعریف یې کوم او خراج تحسین ورته وړاندې کوم چې دومره وخت پسې هم دومره یو دروند محفل را جوړ کړو دومره خوندور محفل را جوړ کړو او نوو خلکو پکې نوې خبرې وکړې او نورې به پکې انشاءالله وشي ډېره مننه
مننه کریم شینواری. مننه کوم ټول ستړي مشئ او په خیر راغلی. ټول ستړي مشئ او په خیر راغلی چې درته ګورم غټو کې کېږم. علم آباد لره زه ما سره الفاظ نشته چې په کومه طریقه تاسو شکریا ادا کړم. ډېر خوشحال یم، ډېر درانه او قدر وړ خلک راغلي دي. ما خو دا تمه نه وه چې دا غونډه به دومره په درانه شکل کې وشي. زه مغموم صاحب دلته ناست چې څومره په سټېج ملګري دي ټولو ډېر ډېر شکرګزار یم او ډېره ډېره مننه کوم. دا مخې ته چې څومره ملګري ناست دي دومره قیمتي وختونه یې وخت او دلته راغلي دي. زه یې ټولو ډېر شکرګزار یم او ډېره مننه ادا کوم.